زکات مسائل شروع. زکات یوه اهمه مسله دا ده چې زکات په مال تجارت باندې واجب ده. زکات چې فرض کیږي په مال تجارت باندې فرض کیږي. په مال تجارت چې څه ویل کیږي، شریعت په نظر کې مال تجارت یغ مال ته ویل کیږي کوم چې د خرڅلاو په نیت باندې اخیستل شوی. هر هغه شی چې د خرڅلاو په نیت اخیستل شوی او د کال تیرېدو کال په اختتام کې دا نیت باقی وي. اولی چې اخیستم د خرڅلاو د تجارت نیت و او کال چې ختمېده په یو وخت کې دغه نیت باقی پاتې و، نو دې شي ته د تجارت مال ویل کېږي. که چېرې اوله د خرڅلاو نیت وي او د کال په اختتام کې نیت بدل شي، ځان لپاره سړی کېږدي، د استعمال لپاره کېږدي، ضرورت لپاره کېږدي، نو دا شی بیا مال تجارت پاتې نشي. چې مال تجارت نه وي نو بیا په دې باندې زکات هم نه وي. یو سړی پلاټ اخیستی، مکان یې اخیستی، کور یې اخیستی، ځمکه یې واخیسته. اخیستلو په وخت کې نیت دا و چې دا به زه خرڅومه، سم ډاک پیدا شي، په ګټه به یې خرڅوم. کله دوباره هغه ورځې راغلې د زکات حساب وخت راغه، اوس هم دا نیت باقي ده. اوس چې کله د حساب لګوي، موجوده په مارکیټ کې د دې ځمکې دکان پراپرټي چې کوم قیمت ته یخ په حساب به دی د دې زکات ادا کوي. مثلا ځمکه یې اخیستې وه په 1 کروڑ روپۍ باندې او اوس د هغې قیمت 1.5 کروڑ روپۍ ده. دی به زکات د 1 کروڑ نه ادا کوي، د 1.5 کروڑ روپۍ به دی زکات باسي مارکیټ ریټ په حساب باندې. دغه رقم یو سړی پلاټ اخیستی و د خرڅلاو لپاره، نیت یې بدل شو چې دا به زه د ذاتي ضرورت لپاره، د کور لپاره، د خپل دکان لپاره استعمال کړم، نو په دې باندې بیا زکات نشته، اگر چې دا څومره ګرانه ولې دي. دغه رقم یو سړي پراپرټي یا دکان یا مکان یا ځمکه اخیستې، د نیت د خرڅلاو نو نیت یې دا و چې دا به د کور لپاره استعمال کړم، یا یو نیت هم نو، هېڅ نیت یې نه و. خرڅلاو نیت یې نه و، نور هر نیت چې وي او یا نیت نه وي، په دواړو صورتو کې په دې شي باندې زکات نشته. نو زکات بنیادی چې په کوم شي فرض کېږي هغه مال تجارت وي. مال تجارت هر هغه شی چې د اخیستو په وخت کې د تجارت په نیت، د خرڅلاو په نیت اخیستی او تر اخره پورې دغه نیت باقي وي. نو له دې نه هغه ټول شیان ووتل کوم چې سړی د خپل ذاتي استعمال یا د ذاتي ضرورت لپاره اخلي. لکه موټر دا خپله چلوي، خپله استعمالوي، هغه د 1 کروڑ په موټرې زکات نشته. دغه رقم دکان ده، دکان باندې خپله چلوي، خپله استعمال کې ده، زکات نشته. دغه رقم کور ده، بل شی ده، بل شی ده چې تر څو د خرڅلاو نیت نه وي په دې باندې زکات نشته. دغه رقم یو سړي پراپرټي اخیستې ده، ځمکه یا دکان یا مکان، خرڅلاو لپاره نه ده اخیستې، په کرایه باندې ورکوي. دکانونه دي په کرایه ورکړي، ګودامونه دي، مارکیټ ده په کرایه باندې چلیږي. نو اوس چې کوم زکات دا د دې ځمکې، د دکان، د مکان په مالیت باندې به نه وي، د دې په قیمت باندې زکات نشته، بلکې د کال په آخر کې چې کله حساب کوي دا څومره کرایه راځي، که چېرې کرایه پاتې ده د کال په آخر کې استعمال شوې نه ده، د نورو روپو سره به دا روپۍ هم په زکات کې هغه کوي، د کرایې زکات به ورکوي. نو د اصل مالیت زکات به نه وي، بلکې کومه کرایه چې راځي په هغه کرایه باندې به
زکات ادا کول چې دا به په د باندې واجب وي. دغه رقم یو بل مسله چې کومه ضروری ده او خلک ډېر پوښتنه کوي چې زکات چاته ورکول جایز ده او چاته ورکول جایز نه ده. نو مخکې دا خبره تېره سوې ده، دې لپاره بس اصولي خبره یاد ساتل پکار ده. دوه رشتې داسې دي چې هغو ته زکات نه ورکول کېږي. دې دوو رشتو نه علاوه نورې چې څومره رشتې دي ټولو ته زکات ورکول کېږي، بلکې ورکول زیات ثواب لري. یو پلار نیکه خپل زوی او لمسي ته زکات نشي ورکول، او یو زوی لمسی خپل پلار ته خپل نیکه ته دغه سپورټ ته څومره دي هغو ته زکات نشي ورکوي. دا یوه رشته ده، یعنی له چا نه چې سړی پیدا ده هغه که پلار ده که نیکه ده دغه سپورټ ته چې څومره نیکهګان دي، او یا له ده نه چې څومره پیدا دي زوی ده لور ده یا د هغه اولاده ده هغو ته زکات نشي ورکوي. دومره رشته د خاوند او د ښځې ده چې ښځه خاوند ته خپل زکات نشي ورکوي او خاوند خپل زکات ښځې ته نشي ورکوي. دې نه علاوه دا دوه رشتې زوجین ښځه او میړه په خپل منځ کې، او دغه رقم پلار خپل اولاد ته اولاد خپل پلار ته. دې نه ما سوا ورور ده تره ده تره زوی ده ماما زوی ده چې څومره رشتې دي دې ټولو ته زکات ورکول کېږي که چیرې هغه مستحق وي او هغه سیدان نه وي، بني هاشم نه تعلق نه لري. دغه رقم یوه مسله د زکات په باب کې چې ډېره پیښیږي خصوصا د موږ په علاقو کې، هغه دا ده چې د زکات لپاره تملیک شرط ده. زکات چې سړی ورکوي یو خو په هغه کې تملیک ضروري ده، او دوم زکات به بغیر د عوض نه ورکوي. که تملیک نه وي زکات نه ادا کېږي، او که په عوض کې زکات ورکول سي بیا هم زکات نه ادا کېږي. تملیک دا مطلب چې چاته زکات ورکوي هغه به مالک جوړی، مسکین غریب فقیر مستحق د زکات دا به مالک جوړی. نو جماعت ته جماعت مالک نه ګرځي، مدرسه ده یعنی دا امارت دا مالک نه ګرځي، اسپتال ده مالک نه ګرځي، مړی ده کفن ده مالک نه ګرځي. دغه رقم یو سړی مریض ده د هغه د علاج لپاره د ډاکټر ته فیس ورکړه نو ډاکټر مالک نه ګرځي. زکات مسکین مالک ګرځول ضروري ده. په کوم ځای کې چې تملیک نه پیدا کېږي هلته زکات نه ادا کېږي. نو جماعتو لپاره کوم چې زکاتونه پخوا استعمال شوي دي یا اوس هم بعضو ځایو کې استعمالیږي، دا خبره ښه په ښه دومت سره یاد ساتل پکار ده. زکات په جماعتو باندې نه وځي، او دا کومې هیلې چې ورته کېږي دغه هیلې خپله ناروا دي. دغه هیلې دې هیلې باندې زه کمزوری سړی یم، زه نه غلطېږم، بیا موږ الله او شریعت غلطوو. دغه هیلې د جماعتو لپاره جماعتو د ضروریاتو لپاره دا هیلې باطله دي، دې سره زکات نه ادا کېږي. نو تملیک شرط ده. دغه رقم عوض به نه وي، بغیر د عوض نه صدقات واجبه بغیر د عوض نه به یې ورکوي. نو په کوم ځای کې صدقه فطر یا زکات د یو شي په عوض کې، په مزدوري کې، په تنخوا کې، د خدمت په عوض کې ورکول سي هلته هم زکات نه ادا کېږي. مزدور ده یو سړی ورسره مزدور ده د خدمت په عوض کې ورکړه، یا لکه پخوا موږ په کلو کې امام صاحب ته به یې تنخوا نه مقرر کوله،
د امام تنخوا به دا وه دا به ورسره شرط لګولی و چې سرسایه به دې تایي او زکاتونه به تا ته درکوو یو قرباني پوسټ به تا ته درکوو نور به یې د هغه تنخوا ته نه وي دې باندې به یې ملایي کوله نو چونکې زکات بغیر د عوض نه ورکول دی صدقه فطر بغیر د عوض نه ورکول دی او دالته دته د خدمت په عوض پیدا کیږي نو ټیک د املا خو نسم ډک شو جبې هم ډک شو نور د خلکو زکات نه ادا کیږي جهنم ته ځي نو ځي اوله ځان ده بیا جهان ده نو دا زکاتونه چې چا ورکړي دي دا زکاتونه که چاته یاد دي دا یو زکات هم نه دا ادا سوی ای منظور بیا ځان ته مسله د هغه نه درته سخت کوم چې هغه به قبول سوي که نه به قبول سوي نو عوض وي عوض او تملیک بغیر د عوض نه به او په تملیک سره به بیا زکات کیږي یو سړي دیګ راوړو خوراک یې راوړو او سره کې چې د دیګونه شروع کړي دي مسکین د زکات مسکین خلک دی هغه راځي د په کور کې مړۍ خوري او ځي بریاني خوري او ځي او د راوړي دي زکات پر رکو دي دې سره زکات نه ادا کیږي ځکه چې په دې کې تملیک نشته مسکین مالک جوړول ضروري ده نو دغه یوه بنیادي خبره چې تملیک هم ضروري ده او بغیر د عوض نه به په کوم ځای کې چې تملیک نه وي یا عوض وي هلته زکات نه کیږي نو ځکه علما دا چغې درته وایي بار بار چې زکاتونه مدرسو ته علماو ته دیني مدارسو ته ورکول پکار زکات څه مقصد ده زکات خو زه بار بار درته وایم الله رب العزت د زکات د ادایګي امر کړی زکات د ایستلو امر نه ده کړی الله رب العزت دا نه دی ویلي چې اخرجوا الزکات زکات وباسئ الله رب العزت دا فرمایي چې زکات ادا کړي یقیمون الصلاة ویؤتون الزکات لمنځ او زکات یو ځای ده لمنځ هم ځان خلاصول نه دي زکات هم ځان خلاصول نه دي ایستل مطلب دا ده چې ودې ایستی بس چې په کومه طریقه یې به ځان تېر خلاص او ادا کول دا مطلب ده چې دا له تا سره امانت و د مستحق او د غریب او د مسکین دا امانت الله درکړی یخته به یې رسوي تکلیف به کوي تحقیق به کوي بیا به یې هغه ته یې رسوي نو ډېر خلک بیا په زکات کې شوشالي کوي کیږي که نه کیږي د ده شو پې برابره ده یا د ده نوم وځي لکه دا نن سبا بعضو نوي نوي ډرامې شروع سوي دي د نومو لپاره پلانکی حاجي صاحب هم راغلی وي هغه دومره زکات ومنی هغه تملیک کوي دغه خلک د تملیک وال دي د تملیک په مسله پیږي د تعویض په مسله باندې پیږي خو ما درته ویل چې مقصد زکات ادا کول نه دي مقصد زکات ایستل دي زکات نه ځان خلاصول دي نو یاد ساتئ دا ور خلکو زکات نه ادا کیږي یوه بله مسله چې اکثره پیش کیږي بعض خلک د حج لپاره ځي حج لپاره روپۍ جمع کړي آیا دغه روپۍ به په زکات کې شماریږي که نه به شماریږي نو که چیرې داسې چې د حساب په وخت کې نوم راووځي په حج کې نوم راووته نو 15 لکه دي 10 لکه روپۍ دي چې څومره هلته هغه کړي دي بس دا مصرف وشمېره د دې زکات به نه باسي او که چیرې نوم نه ده راوتلی دا روپۍ تا په بینک باندې په حکومت باندې قرض ده نو چاته دې چې قرض ورکړی هغه به هم هغه روپۍ به هم حسابوي د هغه به هم زکات باسي دغه رقم به د دې روپو هم زکات باسي ایوه بله مسله د دغه سره چې کوم تعلق لري د حساب نه اوله یعنی که یوه ورځ اولې ولې نه وي چې څومره روپۍ تا ولګولې د هغو حساب نشته دغه رقم د قرض مسله یاده شوه زکات ایستلو لپاره سړی چې زکات خپل مال ته حساب لګوي
څومره روپۍ دي موجوده مال څومره ده نقد روپۍ څومره دي په بل چا مې څومره روپۍ دي دا به ټولې سره رایوجئ کړي بیا به دغه حساب ولګئ چې په ما باندې څومره روپۍ دي نو څومره قرضه چې په تا باندې ده دا به تر منفي کې تر روبۍ باسي نور چې څومره روپۍ سوکه پاتې کېږي په دغو باندې زکات نو اوس که یو سړي چاته قرضه ورکړي او هغه قرضه داسې قرضه وي چې تجارتي قرضه وي واپس پیدا کېږي هغه روپۍ نو هغه به هم حسابوي دي هغه به هم زکات ادا کوي او که ډوبې روپۍ نه پیدا کېږي امید یې نه وي سړی منکره سوی نه یې درکوي نو بیا د هغه زکات نشته ایوه بله مسله له دغه سره چې کوم تعلق لري ډېر خلک پوښتنه کوي اکثره خلکو په بل چا باندې روپۍ قرضه یې نو هغه پوښتنه کوي وایي ملا صاحب پلانکی ډېر لیدلی ده زه دا خپلې روپۍ په قرضه یې پرېږدم نو د هغه لپاره فقهاو دوه طریقې لیکلي دي اوله خو د سړی دا وګوري چې واقعي مستحقه ده که نه ده که ته صرف خپلې روپۍ وصولولو لپاره پوښتنه کوي اوله دا وګوره چې مستحقه ده که نه که چیرې واقعي مستحقه یې نو بیا یو طریقه خو دا ده چې هغه ته د زکات په نوم باندې په زړه کې دي زکات نیت کړی روپۍ دې ورکړې بیا یې هغه ته ووایه چې ما قرضه راکړه که نه یې درکوي په زوره یې ترې ویوسه په بدماشي او دومه طریقه یې دا ده چې قرضدار ته وویل سي چې ته له بل چا نه قرضه راواخله او ما ته یې راکړه ما قرضه ادا کړه هغه یې درکړي ته د هغه روپۍ هغه ته بیا په زکات کې ورکړي نو په دې کې به قبضه راشي د قبضې نه بعد زکات ادا شو د هغه به قرضه ادا شي تا به زکات ادا شي ایوه بله مسله چې کومه مهمه ده د زکات لپاره په زکات کې لکه په هر عبادت کې چې نیت فرض ده په زکات کې نیت فرض ده او نیت شاید په زړه کې دی دغه هغې چې دا روپۍ زه باسم د زکات روپۍ دوه طریقې دي یو طریقه خو دا ده چې په جوب کې روپۍ پرتې دي خپلې ذاتي روپۍ دي چې کله یې مسکین ته ورکوې په یغه وخت کې نیت کول ضروري ده که بغیر د نیت نه دې ورکړې هغه ولګولې استعمال یې کړلی ته بیا نیت کوې اوس په زکات کې نه شمارل کېږي دا صدقه شوه نو یوه طریقه یې دا ده چې روپۍ دې په جوب کې ایښې دي ګډوډ روپۍ دي خپلې روپۍ دي د زکات روپۍ نه دي مسکین راځي ته یې ورکوې په زړه کې د نیت د زکات یې وروسته لیکې او دومه طریقه یې دا ده چې اوله نه دې د زکات روپۍ ځان ته خوشي کړي دي چې کله مسکین راځي په هغه وخت کې که د تا نیت نه وي د زکات هغه بیا هم ادا کېږي او له دغه سره یوه مسله زکات تعلق له نیت سره ده له زړه سره د ارادې سره ده چاته چې زکات روپۍ ورکوې ولې که دغسې یې ورکړه دا ورته ویل لکه دا د موږ خلک چې ورته وایي دا په زکات کې قبول یې کړه نو هغه څوک دی قبلول والي هغه پلار یې نشي قبلولی قبلول ول خو الله رب العزت ته نو هغه ته روپۍ ورکړه دا ما ورته ویل چې دا د زکات او موږ په پښتو کې دي موږ چې کوم عرف ده موږ په عرف کې دا د مسکین د غریب حوصله شکني ده د هغه زړه ماتول د یو قسم د شرم او د عار او د عیب خبره ګڼل کېږي نو دا نه ده ورته ویلل پکار چې دا د زکات روپۍ ولې تا مقصد د زکات ادا کول ده د الله حکم پر کول ده د انعام په نوم یې ورکړه د هدیې په نوم یې ورکړه د تحفې په نوم یې ورکړه بچانو ته د اختر خریداري پرې وکړه په دې نیت یې ورکړه د افطاري په نیت یې ورکړه په هر نیت یې چې ورکړې الله یې تا نیت ته ګوري نو دې ته هم خیال پکار ده چاته چې روپۍ ورکوو دا ویلل ضروري نه ده چې دا زکات روپۍ در واخله یا دا په زکات کې قبول کړه بس د تا د زړه نیت د زکات بس تا زکات ادا شو